بسم الله الرحمن الرحیم. پرین میوا دا قاعده ویلا چې واو په سلارم یا زیات زوی باندې روشي و ورسته د زمه و د واو ساکن نه وي. داسې واو چې دای سلارم زوی یا په زیات زوی باندې روشي و ورسته د زمه و د ساکن واو نه وي د دنا یا جوړه. بلا قاعده مې دا ویلی و چې الف د زمه نه ورسته شي بیا دنا واو جوړېږي او که ورسته د کسرې نه به دنا یا جوړېږي. بلا قاعده مې دا ویلې وه چې الف زائده مخکې د الف تثنیه نه و د جمع مؤنث سالم دغه الف زائده وي یا شي لکه خبلیانې اصل شو خبله او خبلیانې تثنیه شله خبلیات نه جمع شله. ښه درویشتمه قاعده چې نن به ویایي ادا ده یا کې غین وزن فعلن یا چې غین کلمه په زوی د وزن د فعلن اسم فعلن تنوین ده بکنه دا اسم مراد ده نه و غین نه مراد د غین کلمه یا چې په زوی د غین کلمه روشي د فعلن د وزن په اسم شه و دا فعلن د تشای چې دغه جمع ده فعلن جمع ده دا یو د یا زوی یو شو چې یا وزن د فعلن په غین شه روشي و فعل مؤنث و دا واو حرف عطف ته فعل معطوف تو په فعلن باندې مراد ویسه شي یا کې غین وزن فعل مؤنث باشد یا چې په غین کلمه د وزن د فعل مؤنث وي. فعلن نه بعدی جمع لیکلی دی چې دا فعلن جمع ده و فعلا نه بعدی مؤنث لیکلی دی چې دا مؤنث صیغه ده. داسې یا چې دو د فعلن د وزن د غین په زوی روشي یا د فعلا د وزن په غین باندې روشي در صفت خداغه فعلا سره یو قید شاله ده در صفت لون د وړه لیکو کیه دغه سره ولیکي قید بعد کسره گردد به دا ورسته د کسره نه وګرځي دغه غین کلمه د وزن د فعلن و د فعلا فعلن په وزن شه غین کلمه نه مخشه زما دو و فعلا په وزن شه یا د غین کلمه نه مخشه زما دو. مراد یې دا شو چې یا چې د غین کلمه په زوی روشي و د نه مخشه حرکت ته زمه وي پېژلوسته اس دغه حرکت ته شي بعد کسره گردد یا د پر زوی وشو چې یا بعد کسره گردد یا په دغه دوه اوزان شه ورسته د کسره نه وګرځي اگر چې دوه خپل خو دوه ورسته د زمینه خو چې په دغه دوه وزن شه روشي به دوه ورسته د کسره نه وګرځي سمانه هغه مخشه زماوي په کسره بدل شي. یعنی دا یا چې د مخشه او ته زما دو په وزن یې د فعلن ده د جمع ولیا فعلا مؤنث ته د صفات ولا صيغه دو از دغه یا نه واو نه جوړېږي بلکې یاوه سلامته پوتې شي و دینه مخشه چاکیما زما دو اوه کسره وګرځي لکه بیزن چون بیزن چې هغه جمع بیضاء چې هغه جمع دو د بیضاء و بیضاء مؤنث ته د ابیض از دا بیزن چې دا چون بیزن دا په اصل شو بویزن د فعلن په وزن باندې باتا زماوا یا د غین کلمه په زوی راغله بیا هغه باولا یعنی د فا کلمه ولا زما په کثره بدل شله بل خبره نشته په دغه قاعده شه صرف دا دو چې د فعلن د وزن ولا یا چې د دینه مخشه زماوا ازماوه په کسره بدل شي بس و د دوام جزء دغه د فعلا ولا چې فعلا چونکه په دوا قسمه ده فعلا وزن په دوا قسمه ده یو فعلا صفت تو و یو فعلا اسم تفصیل دو لکه ته ازربو په گردن چې میږي اسم تفضیل گردن شه
اضرب اضربان اضربون والمؤنث منه ضربا. د ضربا د اسم تفضیل مؤنث وزن ده، یعنی فعلا په وزن باندې راغله. اس دا فعلا چې د ضربا چې میږي دا کو دا ضربا چې د اسم ده. فعلا چې د دوا قسمه د یو چې د هغه اسم ده، یو قسم فعلا چې د صفت ده. اس هغه اسم چې دا اسم ایغ لفظ ته وایي چې دای دلالت کوي په ذات معین. صفات داسې لفظ ته وایي چې دای دلالت کو په ذات مبهم. اسم ذات معین لکه زائد، و صفات داسې لفظ ته وایي چې هغه دلالت کوي په ذات مبهم لکه چیګ، زید و درې دی. زید سره چې میش چیک کا استعمال کو بیا دا چیګ یې صفات شو. اس صفات په ذات پیښلو استا. اسم چې وی هغه ذات معین ته وایي، و صفات چې وی هغه ذات مبهم ته وایي. و دغه شی چې دا اسم یې یاد ککنه، د اسم نه مراد اسم تفضیل ده کنه. د اسم تفضیل د مؤنث وزن په دغه یغه باندې سی فعلا باندې شا بیزون ول خوشلا چې پاسل شو بویزون، بیا د بویزون ولا د یا په مقابل چې کیما زماوا به کسره بدل شله. او د بیزون استتشای چې د بیزون دغه جمع دو د بیضاء او دغه رنګ د بیزون چې د فعل وزن ولو و فعلون نه بعد دوام وزن یې دا فعلا مؤنث صفت. د هغه مثال یې وکړه دا خیکا. خیکا چې دا په اصل شو خویکا. خویکا په وزن د فعلا. بیا د فعلا د وزن یا چې د غین په مقام شوا هغه نه مخشه زما کسره بدل شله خیکا شو. در اسم واو شود. اس دغه شی بیا د علم صيغه عبارتینه ډیر مختصر چلیږي. در اسم واو شود. ابلا کیسه چې وا ا چون نبادی مثال شری کړه بیزون جمع بیضاء وحیکا. بس دا کیسه په دغه ختم شله. اس دیا هغه بیان چې دای په فعلا مؤنث صفتی شه تیر شو، یا چې د فعلا د غین په ځای روشي و هغه فعلا اسمی وي. در اسم واو شود باقاعده نمبر 3 دا یا چې دو دا به په اسم شه واو شي په قاعده نمبر 3 باندې. واو ساکن غیر چپان خیلی واو ساکن غیر مدغم بعد کسره یا شود. و الف بعد زما واو شود و بعد کسره یا، یعنی د میقاد و قوتلا و مخاریب د دغه ولا تکی مقایده وا. یا چې دو په غین مقام د وزن فعلا روشی بیا اغنا واو جوړیږي. در اسم واو شود بقاعده نمبر 3 دغه نه دا مراد څه ده چې یا چې د غین د فعلا مؤنث شروشی بیا واو باندې بدل شي. اسم تفضیل را حکم اسم دادا اند. اسم تفضیل ته یا حکم د اسم ورکړه ده. اسم تفضیل ته حکم د اسم ذکر ورکړه ده چې اسم تفضیل بغیر د اضافات نه، بغیر د من نه او بغیر د الف لام نه نرسي. اسم تفضیل د بیانول درې طریقې دي. یا اضافات زید افضل القوم چې د اسم تفضیل اضافاتو کې، یا زید اشجع من عمرو په من سره بیانو کې لري الف لام سره. دا درې سره د خاصیتي ندي د اسم. ځکه اسم تفضیل یا اسم دا دغه په دغه دلیل باندې د اسم تفضیل ته حکم د اسم ورکړه ده. چون توبا وکوسا. توبا چو دا په اصل شو طیبا فعلا په وزن باندې اسم و کوسا دا په اصل شو کویسا. توبا شه د واو په ځای باندې اصل شو یا، و کوسا شه اصل شو کویسا. به د فعلا د وزن ولا یا هغه
چې مخشه وته زماوي دو په واو باندې بدله شي به طیبا نه طوبا جوړ شو و د کویسا نه کوسا جوړ شو دا د اسم مثالی نه دی و طیبا چې دو هغه مؤنث تو د اطیبو ډېر خوشبودار اکیاسو ډېر شیور و کوسا دای مؤنث شو د اطیبو ولا اطیبو اسم تفضیل دو کنا اسم تفضیل لکه اضربو والمؤنث منه زربا د زربا په وزن ورسی کنا اسم تفضیل اس اطیبو ډېر خوشبودار مذکر مؤنث یې طیبا یا سره فعلا اسمی ولا یاوی په واو بدل شي توبا دغه رنګ اکیاسو ډېر شیور دا مذکر و کویسا به دغه وزن ولا کویسا دغه اسم دا و مؤنث تا نو یاوی په واو بدل شي کوسا وزن جوړ شي قاعده نمبر 24 واو د غین د فعلولتون مصدر دغه یاشی د فعلولتون د وزن مصدر په دغه چې واو روشي د غین کلمه په زوی اغنوي یا جوړا شي لکه کینونتون کېدلې ته وایي هغه د کانا ولا مدادو پشه دغه د مصنف په نسبت د کینونتون ولا اصل وو فعلولتون په د متن شه قاعده نمبر 24 شه واو غین فعلولتون دا ونه لیکي دا فتحه باندې پوس زما ولیکي دا له خاصیه شه وضاحت کړه دا زما د دوی شه په فا باندې د مصنف څنګه اصل یې د کینونتون وو کونونتون په وزن د فعلولتون په زما د فا پسا زما په فتحه بدل کړه هغه نو ورسته یې واو په یا باندې بدل ک کینونتون شو پیشلوسا فایده صرفیان در تقریر این قاعده بسیار تطویل کرده اند صرفیون تقریر پختن د دغه قاعده شه بسیار ډیر تطویل وجدولا کرده اند کړه دا صرفیون پختن یا په بحث دغه قاعده شه ډیر وجد بحث کړه دا و اصل کایوانونتون براورده و اصل د کایونتون یې کایوانونتون اریاستله ده و دغه مذهب د بصریین ده کایوانونتون بقاعده سیدون د سیدون ولا اصل و سیودون اس کایوا اشوته وګورئ کایوا شیا یا ساکن بعد واو رغلا ده متحرک ده سیودون شیا یا ساکن بعد واو ده هغه متحرک ده بقاعده سیدون واو را یا کرده حذف کردن کایوانونتون شیه د سیدون د قاعده مطابق واو یک و حذف یک و تحقیق همون است که گفتیم و تحقیق هم آغا دا چه می روی یعنی کینونتون وزن ده فعلولتون ده نه فیعلولتون تحقیق دغه ده